السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. یو ملګري پوښتنه کړې چې د ګیرې پرېښودلو شرعي حیثیت څه دی؟ قدرمنو که کوم کتاب کې تاسې وګورئ چې هلته یې لیکلي ګیره پرېښودل واجب ده، دا خبره هم صحیح ده. که کوم کتاب کې وګورئ یا د کوم عالم نه واورئ چې د ګیرې پرېښودل سنت دي، دا خبره هم صحیح ده. د ګیرې پرېښودلو حکم واجب دی یا پرېښودل واجب دی، او د ګیرې پرېښودل سنت دی. مطلب یې دا دی د دې ګیرې پرېښودل نقل دی په سنتو باندې. سنتو نه مراد احادیث دي، و احادیثو نقل ده، په دې بنا ولا سنت وي، او د پرېښودلو حکم یې واجب ده. 14 احادیثو کې د ګیرې پرېښودلو باندې امر راغلی دی، او دا مشهوره اتفاقي اصولي قاعده ده، الامر لوجوب. امر دپاره د وجوب دی چې کله قرینه صارفه د وجوب وي، جدا مسله ده. امر ډېر احتمالات لري. صاحب د نورلندوار تقریبا 14 احتمالات ذکر کړي دي. یو څو روایتونه په دې باب کې واوره. مشهور روایت امام بخاري رحمه الله نقل کړی عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب. د مشرکانو مخالفتو کوي، ګیرې پرېږدئ او بریتونه بیخي کم کړئ. دا ګوره خالفو صیغه د امر ده. دې نه معلومېږي چې ګیره پرېښودل او بریتونه کمول د سنت دي. دا سره چې ګیره کله کې او بریتونه اوږده کړي. حافظ ابن حجر لیکي د همدې روایت په رابطه المراد من حديث ابن عمر الرد على المشركين وانهم كانوا يقصون لحاهم ومنهم من كان يحلقها. په دې روایت د ابن عمر کې رد دی په مشرکانو چې هغوی ګیرې کمولې او بعضې چې هغې کلولې. دویم روایت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب وارخوا اللحى وخالفوا المجوس. بریتونه بیخ کې کم ویخلئ او ګیرې ځوړنده کړئ. یو مؤمن مسلمان دپاره یو روایت هم کافي دی، یو روایت چې مشترک پیدا شي. دریم روایت امام مسلم نقل کړی وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انهكوا الشوارب واعفوا اللحى. ګیرې تاسې انهکو الشوارب بریتونه بیخ کې واخلئ، واعفوا اللحى ګیرې پرېږدئ. څلورم روایت عائشة صدیقې نقل عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية. د فطرت نه غلس شي نه دي، یو پکې څه شی دی؟ قص الشارب، بریتونه کمول. دې کې به اختلاف دی چې بریتونه کې احفاء غوره ده او که دا قص غوره دی، د جدا مسله ده. پنځم روایت عن عبيد الله بن عتبة رضي الله عنه قال جاء رجل من المجوس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. یو کس راغی د مجوسو نبي علیه السلام ته وحلق لحيته ګیرې واله واطال شاربه بریتونه اوږده پرېښي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا، دا څه دي؟ ورته وایي چې فقال هذا دیننا، دا زموږ دین دی چې موږ د بریتونه اوږده کړي او ګیره واله. قال في دیننا ان نجز الشارب. نبی علیه السلام وایي زموږ دین خو دا دی چې موږ د بریتونه چې دا کمو و ان نعفو اللحى، موږ ګیرې پرېږدو. دا روایت په مصنف ابن شیبه کې نقل دی. قدرمندو ګیره وهل دا د کفارو سره مشابهت دی که سړی لږ سویدي کې وکړي. ګیره وهل د مجوسیانو عمل دی، اصل کې دا مجوسو اول نه کوي. ګیره وهل دا د انګریزانو رواج دی. ګیره وهل دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مخالفت دی، د صحابه کرامو سره مخالفت دی. ته چې الله په کوم فطرت پیدایش پیدا کړي د هغې سره مخالفت دی، او دا د نارینهو لپاره ښایست دی، نعمت دی، او ته د نعمت نه شکر کوې. ګیره وهل دا د ابلیس خوشحاله کول دی. د ټولو انبیاو مخالفت دی، وایي پرېښي دي. د صحابو مخالفت دی. ګیره دا د زنانو سره ورته والی دی، مشابهت دی. قاضي شریح باره کې دا خبره مشهوره ده، مشهور تابعي 40 کاله قضا کړه. د ګیره نه وه، ګیره نه راتله. ده به راویل که په 10,000 درهم ګیره خرڅېدلې اما ځان ته اخیستله. احنف بن قیس رحمه الله نقل ده
وایي که په 100,000 درهمه ګیره خرڅېدلې اما اخیسته. او دا ګورې طبي مسله ده چې کم خلک کوسئ ګیرې چې هېڅ نه راځي نو د دې خلکو اکثرت بیا اولاد نه پیدا کېږي. اکثرت شاید کله کله کوسه خلک ته وګوري اولاد یي خو عام قانون دا چې نه پیدا کېږي. او دې کې زه غراض نه یم چې دا ولې دې کې دننه یوه نقطه ده. بله خبره شیخ جمیل بن زینو مشهور عالم دی شیخ البانی رحمه الله شاګرد دا وایي ما یوه زنانه ولیدله په مکه کې چې خاوند یې غټه ګیره وه. وایي ما ورته دې څنګه نکاح کړې ده؟ هدف دا دی چې بعض زنانو فطرت دی چې هغه چا سره نکاح کوي چې هغه ګیره یا نه یا وایي. زنانه وله وایي اني تزوجت رجلا ولم اتزوج امرأته. وایي ما خو واده نارینه سره کړی ما زنانه سره نه دی کړی د نارینه به یي ګیره او ما نارینه سره واده کړی. د خلفاء راشدین مبارک علماو نقل کړي دي ابوبکر رضی الله عنه ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا د ګڼې ګیرې والا و. عمر رضی الله عنه د ده ګیره هم ګڼه او په نکریزو به یې سره کوله. عثمان رضی الله عنه دا د نرمې اوږدې ګیرې والا و. دارنګه علي رضی الله عنه د ده ګیره پلنه وه او ډېره ډکه ګیره وه. بله فایده واوره کله کله د زنانه هم ګوره ګیره پیدا کېږي. بعضو هورمونونه د هغه د نارینه بدن کې د ابتدا نه خو د زنانه بدن کې کله کله پیدا شي. نو که د زنانه ګیره راغی امام نووي رحمه الله وایي دا د جمهور علماو مسلک دی چې هغه لرې کولی شي. خو بیا هم حالاتو ته کتل پکار دي که زنانه ډېره بوډۍ وه بیا څه کوي او که زنانه ځوانه وه ګیره بریتونه پیدا شو بیا لرې کولی شي. شافعو دا مستحب ده چې زنانه بریتونه او ګیره را ووایي. حنابله هم دا مسلک دی چې دا په النامسات کې نه راځي چې ګیره او بریتې وواله. احناف علماو هم دا مسلک دی. لکه دا خبره علامه عبدالحی نقل کړې ده چې ګیره وهلی شي زنانه کې چېرته راشي. بله فایده واوره علا مودودي رحمه الله نه خبره نقل ده د یو انګریز کیسې نقل کړې ده چې انګریز مسلمان شو د ډېر اوږدې مطالعې نه وروسته عیسی مطالعه کوه بیا ګیره پرېښودله. نو چا ورته وایي چې دا خو دومره غټه مسله نه ده چې ته څنګه مسلمان شو فورا ته ګیره پرېښودله. وایي هغې یوه لنډه جمله وویله چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ده او د هغې طریقه که واجب وي که سنت وي که مستحب وي د هغې طریقه موږ ته د هر څه نه ډېره محترمه ده ډېره ښکلې خبره ده. هغه مسلمان رور هغه مسلمانه خور د ژوند په ټولو چارو کې دا خبره بیان لري. د رسول الله طریقه چې هغه نه نقلي بس دا زموږ لپاره کافي او شفي ده. بله فایده واوره د ګیرې پرېښودلو ډېر زیات طبي او دیني فواید دي. ګیره دا د نارینه لپاره ښکلا ده او دا ښکلا کله تاله پته لګېږي چې ګیره ښکلا ده که نه ده چې کله ته کوسه خلک وګوري. ګیره پرېښودل د انسان باوقاره معلومېږي باعزته معلومېږي ښکلی معلومېږي. د ګیرې پرېښودلو سره د مخ هغه داغونه ختمېږي هغه دانې ورسره پټېږي. د غاړې د مرۍ دردونه او د غاړې د مرۍ د ساتنه هم د ګیرې سره کېږي. د سترګو دید د دې سره زیاتېږي د ګیرې سره. دارنګه بعضې میکروبونه دي بعضې میکروبونه چې هغه انسان دغه دا خبره طب ثابته کړې چې هغه دې په دې مخ باندې راولېږي. دا ګیره او برید دغې میکروبونو مخه نیسي. جنسي قوت اضافه کوي چې اکثرت به د یونان خلکو د ګیرې پرېښودل ځکه د قوت ډېری. دارنګه کم خلک چې د ګیرې والا خلک دي اکثرت په دوی کې نارینه د نارینه و خواص پکې کم خلک چې ګیرې وایي دوی کې د بل جانب خواص دي. ډاکټر عبدالحبیب حماسي ورب ډاکټر دی هغه وایي موږ په 2 کلونو کې په 1480 خلکو باندې تجربه وکړله چې کم خلک ګیرې کوي او کم خلک ګیرې نه کوي. د دې کې موږ ډېر څه فایدې ولیدل چې ډېر امراض هغه چاته متوجه کېږي د مرۍ د دردونو امراض چې هغوی ګیرې وهي هغه څوک دی الله محفوظ ساتي چې هغوی ګیرې پرېښي په فایدې پکې ډېرې زیاتې دي په دې کې چې موږ کمې تجربې په دې باندې کړې دي. شیخ احمد بن عبدالرحمن دا د امام حسن البنا رحمه الله پلار دی. دا د ګیرې باره کې وایي واما ازالتها بالحلق فهو حرام والى ذلك ذهبت الظاهريه والحنابله والجمهور. شیخ احمد بن عبدالرحمن وایي د ګیرې ختمول چې دا کله کې دا کار حرام دی دا د اهل ظواهر او د حنابله د جمهور مسلک دی. شیخ البانی رحمه الله وایي د ګیرې پرېښودل دا واجب دی او کلول خیرن چې دا حرام دی. شیخ علي محفوظ وایي شيخ علي محفوظ اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها. ويبدي من إذا مذاهب اتفاق تشجير بن خضر ده واجبات هذا أو كلوني شيء ده حرام. إمام غزالي ده خبر نقل ده أغوي والصحيح
كراهة الأخذ منها مطلقا بل يتركها على حالها كيف كانت للحديث الصحيح. نو امام غزالي وایي چې څنګه ګیره وه دا څو مختصر روایات او د علماو اقوال مراجمه کړي چې د اقرار په دې مسله کې چې کوم ممکن ستونزه لري چې مسله ورته حل شي او د نورو خلکو لپاره پیدا شي.